چتونادلوانگye که دی ونه د لونګ ده چتونادلوانگye که دی ونه د لونګ ده ګله ته د ګل په رنګ یې که ګل ونه ستا په رنګ ده هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم هسې بې نشې نشه شم زه چې تا ته په کاته شم یا خو ته نشه د بنګ یې یا نشه درکې د بنګ ده زه خو ستا او د جانان مینې ته صفدره ډېر حیران یم زه خو ستا او د جانان مینې ته صفدره ډېر حیران یم چې ولاړې ته په ننګ یې که ولاړه ستا په ننګ ده چې ته ونه د لونګ یې که دې ونه د لونګ ده ګله ته د ګل په رنګ یې که ګل ونه ستا په رنګ ده بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ به جوړ به او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي خپرونه د ادبي ګلونو نن راغلي کوزه پیشتخره د دغې سیمې یو نامور شاعر چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی صفدر علي صفدر صاحب له راغلي یو په پښتو ادب کې ډېر ښه لیک کړی دی ملګرو تاسو به په مختلف اوازونو باندې د دې کلامونه هم اورېدلي کوم ملګري چې نه پیژني هغوی به هم اوس وپیژني راسره ناست صفدر علي صفدر صاحب یو ژور فکر پښتون فطرت او د ادب د دنیا یو پیژندلی او ځلنده شخصیت نو ډېر وخت مو نه اخلم راځئ چې په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو صفدر علي صفدر صاحب پروګرام کې درته ډېر په مینه هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه جی ستاسو هم مننه کوو چې تاسو دونه لنډ وخت کې تاسو دلته راغئ موږ ته تشریف راوړو او خپله خپرونه کې زموږ دغه شریک کړو ډېره مننه کوم ستاسو ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوم صفدر علي صفدر صاحب چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راوویستو ډېره زیاته مننه ملګرو سره به خبرې اترې کېږي ستاسو ژوند به هم پوښتو ادبي پوښتنې به درنه هم کوو او ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو په ټول نړومبې ملګرو سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښه غزل نه مخکې زما یو عادت عادت او حسب روایت یو دوه شعرونه به درته اول ووایم چې وا درته قسم خورمه چې خوښ مې وا درته قسم خورمه چې خوښ مې یو دا درته قسم خورمه چې خوښ مې او بیا بیا درته وایم چې یار مې شه بیا بیا درته وایم چې یار مې شه او بیا درته قسم خورمه چې خوښ مې د غزل یو څو شعرونه چې په زړګي کې مې پراته ډېر ارمانونه پښتانه دي په زړګي کې مې پراته ډېر ارمانونه پښتانه دي او رایادېږي راته ځکه ستا یادونه پښتانه دي او ما ستم ته غاړه ایښې ما هر غم ته غاړه ایښې ما ستم ته غاړه ایښې ما هر غم ته غاړه ایښې ستا ظلمونه پښتانه دي ستا غمونه پښتانه دي او هسې لافې درته نه کړم په رښتیا د صفت وړ دي هسې لافې درته نه کړم په رښتیا د صفت وړ دي پښتنو له خدای ورکړي عادتونه پښتانه دي او ګډم نه دي سره ولي خو کشار مو اورېدلی ګډم نه دي سره ولي خو کشار مو اورېدلی د میلمه په قدر پوهېږو زموږ زړونه پښتانه دي او کوم فخر په ادا دی په نازونو دې نازېږم کوم فخر په ادا دی په نازونو دې نازېږم اداګانې پښتنې دي ستا نازونه پښتانه دي او هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته هسې خړه پړه ښکارې پښتونخوا ساني دي نشته د ساده باده ښکلا کې د رنګونه پښتانه دي او ستا غزل ځکه صفدره بلبلان نغمو کې ستایي ستا غزل ځکه صفدره بلبلان نغمو کې ستایي د غزل په هر یو شعر کې د لفظونه پښتانه دي ډېر ښکلی ډېر اعلی یقینا ملګرو به دغه خوندور شعرونو نه خوند اخیستی صفدر علي صفدر صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي ژوند هم شکر دی الحمدلله ډېر ښه تېرېږي ډېره زیاته ښه ده ملګرو سره دا هم شریک کړئ چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی د شعر لیک خو ما د سکول له وختو نه شروع کړی دی خو باقاعده لکه د غونډو کې ناستې پاستې مونږ د 91 نه شروع کړی دی ټیک ده جي په پښتو ادب کې خو ډېر زیات اصناف دي نو تاسو کوم صنف ډېر زیات لیکلی زه خو خپل ځاني غزل ډېر لیکم په هر صنف لکه تبازمایي کوم خو غزل مې ډېر خوښ دی غزل ډېر لیکم ډېره زیاته ښه ده یقینا ملګرو به ستاسو دغه کلامونه هم اورېدلي
دغه ورسره هم شریک کړي چې کومو ستاسو کلامونه کومو سندرغاړو ویلي دي نو دغه هم مینهوالو ته لږ نو زما کلامونه خو واقف ملنګ ویلي مظهر ویلي ظاهر ماشوخیل شو داسې لکه نن سبا خو یو فلم کلام دغه چې تاسو کوم د پیله شعرونه ویل دا خو فلم کې ویلی شوی دی او داسې ډېرو مختلف سنګرانو ویلي زما کلامونه بالکل جی یقینا دا کم شعرونه چې ما وویل دا ډېر خوبجوبو فنکارانو ویلي دي نو بالکل د هغې خالق را سره نن ناست دی صفدر علي صفدر صاحب نور شعرونه به ترې هم اورو نور پوښتنې به ترې هم کوو خو ورسره به د غزل اړخ ته راشو نو بالکل خپل یو غزل لا سره شریک کوي بل بیا د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه چې ستا جانان ډېر ښکلی که زما جانان ډېر ښکلی ستا جانان ډېر ښکلی که زما جانان ډېر ښکلی دی او زه چې ځو قاضي له چې د چا جانان ډېر ښکلی دی او ښکلیه ته د خپل حسن ښکلا باندې نازېږه ښکلیه ته د خپل حسن ښکلا باندې نازېږه ما تا نه مې په څو چنده سیوا جانان ډېر ښکلی دی اوس د غزل یو څو شعرونه چې بیا پسه خفه ده خاپیری خبرې نه کوي بیا پسه خفه ده خاپیری خبرې نه کوي ولې د ملک سره بدری خبرې نه کوي او ښکلې راته بیا جوړ رقیبانو لمسولې ده ښکلې راته بیا جوړ رقیبانو لمسولې ده او نن چې لیوني ته لیونی خبرې نه کوي او هر سحر راوړې نسیمه دا پیغام دې راونړو هر سحر راوړې نسیمه دا پیغام دې راونړو هیڅوک د وطن د ازادۍ خبرې نه کوي او هر وګړي روړو د شهید د جنازې خبر هر وګړي روړو د شهید د جنازې خبر دلته څوک د ناوې د ډولۍ خبرې نه کوي او خدای خبر دا څه په نړیوالو شا ظلمو وشوه خدای خبر دا څه په نړیوالو شا ظلمو وشوه ډېر ترې نه خفه یم د سیالۍ خبرې نه کوي او کله چې ریبار د پریوار کلي ته ولېږم کله چې ریبار د پریوار کلي ته ولېږم غم راله روړي د خوشحالۍ خبرې نه کوي او سپوره وي که پورې پرې صفدره گزاره کوه سپوره وي که پورې پرې صفدره گزاره کوه بل ته څوک د خپلې غریبۍ خبرې نه کوي ډېر ښکلی ډېر اعلی ملګرو د دې پروګرام مقصد خواره واره رنګونه راټولول او تاسو ته په دغه شیشه در پیرزو کول په دغه لړ کې نن راغلي وو کوزې پیشتخرې سیمې ته راسره ناست صفدر علي صفدر صاحب ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کوئ ځکه چې زموږ دغه د کام دغه د ولس کوم شاعر ملګری د ده اواز تر ډېرو ملګرو پورې رسي نو دغه یو درخواست به مې چې ویډیو ضرور شیر کوئ نور کلامونه به ترې هم اورو ورسره به ترې پوښتنې هم کوو صفدر علي صفدر صاحب د نن وخت شاعرانو نه مو څه ګیله شته که نه یاره د نن وخت بس شاعران خو ښه شاعران هم پکې شته او خراب هم شته ډېر خلکو لکه د پښتو ته لکه جامع اوښکې په حساب سره ډېر شاعران داسې دي چې هغې نه ګیله شته او ښه شاعران هم شته لکه مونږ خو داسې نه وایي چې ټول خراب دي خو لکه دغه خلکو له پکار دي چې ښه شعر ولیکي چې قوم ته څه پیغام پیش کړي ټیک ده جی ستاسو اړخ ته به راشو په ادبي دنیا کې مو استاد څوک دی زما خو استاد نشته او به چې څونه مشران دي ټول زما استادان دي او لکه خپل ځاني مې داسې خاص استاد نشته چې هغه نه ما زده کړه کړې او بس زه چاپېرچل نه او دغه مشرانو نه بس دغه زده کړې کړې ټیک ده جی تعلیم په حواله به درنه پوښتنه وکړو تعلیم مو څومره کړی تعلیم خو ما سمپل میټرک کړی دی او بس نور تعلیم مې نه یې کړی ټیک ده جی ملګرو سره به یو غزل بل هم شریک کړي نو بیا پروګرام راټولو د غزل نه مخکې بیا یو دوه شعرونه چې نن یوه دانه په لاس راغلې وه خو پوه نه شوم نن یوه دانه په لاس راغلې وه خو پوه نه شوم سمه دردانه په لاس راغلې وه خو پوه نه شوم سم سنګ پارسو خو د ګوتو نه مې ووتو سم سنګ پارسو خو د ګوتو نه مې ووتو وخت یو نګینه په لاس راغلې وه خو پوه نه شوم د غزل یو څو شعرونه چې بس دا نن د پرون زاویه ده بس دا نن د پرون زاویه ده او مړه ستا ټول ژوندون زاویه ده او هر سړی د خپل کور شهنشاه دی هر سړی د خپل کور شهنشاه دی بې سکون د سکون زاویه ده او نه عقل نه شعور نه قرار وي نه عقل نه شعور نه قرار وي لیونتوب د جنون زاویه ده او که هر څو لیونی سپیلنی دی که هر څو لیونی سپیلنی دی
د لیلا خو مجنون زاویه ده او ستا په غره زړه کې لار به وباسم ستا په غره زړه کې لار به وباسم د فرهاد بې ستون زاویه ده او نور هیڅ ارمان په زړه نشته نور هیڅ ارمان په زړه نشته د صفدر ستا لټون زاویه ده. ډېر ښکلی ډېر اعلی. صفدر علي صفدر صاحب ډېره زیاته مننه مو کوو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو. پروګرام اخیره کې درنه د یو غزل غوښتنه بله کوم نو بس بیا به پروګرام ختمو اجازه واخلو. نو د یو غزل به ورته ووایم چې ملګرو زما سوری خپل جانان په کاڼو ولي ملګرو زما سوری خپل جانان په کاڼو ولي دا ځکه مې د کلي ماشومان په کاڼو ولي او مجنون باندې وچارې د لیلا د لاسه شوي مجنون باندې وچارې د لیلا د لاسه شوي اکثر خلک د مینې عاشقان په کاڼو ولي او کافر د بل کافر په زورولو خفه کیږي کافر د بل کافر په زورولو خفه کیږي دا څنګه مسلمان دی مسلمان په کاڼو ولي او د چا چې زه هر وخت د تلو خاورې ښکلومه د چا چې زه هر وخت د تلو خاورې ښکلومه هغه زما د زړه هر یو ارمان په کاڼو ولي او سنګسار که رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي سنګسار که رقیبان چې د جانان کوڅه کې ګرځي صفدره خلق مینا کې شیطانان په کاڼو ولي. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ملګرو ادبي ګلونو خپرونه راسره ناست صفدر علي صفدر یقینا دغه شعرونه دغه خبرې اترې به مو اورېدلې وي خوند به مو ترې اخیستی وي. تر بلې مرکې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرامین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.